بسم الله الرحمن الرحیم. سورة اخلاص په مصحف کې 112 نمبر سورت دی، 22 نمبر دی په نزول کې. مکه کې نازل شوی دی. آیاتونه ټول څلور دي، رکوګانې یوه ده. دې ته سورة اخلاص هم وایي. طیب شربینی او مفسر علوسی د دې سورت 22 نومونه تقریبا لیکلي دي. معاوضه هم ورته وایي، مقشقشه هم ورته وایي، انسان هم ورته وایي، اخلاص هم ورته وایي، صمد هم ورته وایي. ډېر نومونه نور هم شته دی. سورة اخلاص په سورة لحب سي ولې راوړو؟ ځکه چې مخکې سورت کې عذاب دنیوي ذکر شو د ابولهب، او اخروي ذکر کړی شو چې جهنم ته به وغورځولی شي دواړه. نو په سورت اخلاص کې د هغې عذاب نه د بچ کېدو دپاره سبب ذکر کوي چې توحید خالص دی، خالص توحید دی. دویمه وجه دا ده چې په هغې صورت کې لوی انعام په مؤمنانو باندې وشو چې هغه هلاکت د لوی دشمن دی چې ابولهب، او زایل کېدل د یو لوی رکاوټ چې هغه ابولهب چې د قرآن مقابله یې کوله. په دې صورت کې هغې انعام شکریا ذکر کوي چې هغه دعوت ورکول دي توحید خالص ته. درېیمه وجه دا ده چې په سورة لهب کې هلاکت د ابولهب او د هغه د ښځې ذکر شو. نو په دې صورت کې اشاره ده سبب د هلاکت ته چې انکار دی د توحید نه. څلورمه وجه دا ده چې په مخکې ټولو صورتونو کې بېشماره علوم او احکام الهي ذکر شو. نو په دې صورت کې د هغې ټولو خلاصه او بنیاد ذکر کوي د ټول قرآن چې هغه توحید خالص دی. نو اشاره د دې خبرې ده چې توحید د قرآن کریم د نزول لوی مقصد دی. دعوه د صورت په دې صورت کې اثبات د توحید دی، ثابتېدل د توحید د ذات او د صفاتو دي چې الله په ذات کې یو دی او په صفاتو کې یو دی، او خاص دا صفتونه د خدایتوب د الله لپاره ثابت دي سره د پاکوالي د الله د غیبونو نه او نقصانونو نه. لنډیز او خلاصه د صورت په اول آیات کې قل هو الله احد، توحید د ذات د الله دی او د صفاتو د الله سره د پاکوالي د الله د غیبونو او نقصانونو نه. نو په اول آیات کې توحید د ذات او خالقیت دی، قل هو الله احد دی. په دویم آیات کې الله الصمد، توحید د صفاتو ثبوتیو دی، یعنې هغه صفتونه چې الله لره ثابت دي، الله بې نیازه دی. او په دریم او څلورم آیات کې لم یلد ولم یولد، توحید د صفات سلبیو دی، هغه صفتونه چې الله لره نه دي ثابت، او دا کافي دی د پاره د معرفت او د پیژندلو د الله تعالی. دې وجې نه دې صورت ته المعرفه هم ویلی شي، یعنې په دې سره الله پیژندل کېږي. تفسیر د صورت داسې دی. په مسند احمد کې حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت دی چې مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې موږ ته د خپل رب نسب بیان کړه او موږ ته د خپل رب صفت بیان کړه. نو دا صورت د هغوی په جواب کې نازل شو چې الله لره نسب نشته، نه الله د چا نه پیدا شوی او نه څوک زیږولی دي، او صفت یې دا دی چې دوی به ویل چې دا د تشي نه جوړ دی، سرو زرو نه، سپینو زرو نه، پیتلو نه، لرګي نه، تیږې نه. نو ویل چې نه الله صمد، الله بې نیازه دی، دې شیانو نه دی جوړ. په دواړو جوابونه وشو. او په قل راوړلو کې قل ووایه، دا فایده ذکر ده چې دا خبر دی د الله د خوا خپلو بندګانو ته د خپل توحید نه، یعنی الله تعالی وایي چې زما توحید په دې طریقې سره بیان کړئ. بیا دا قل هو الله احد کې هو، لکه موږ تاسو پښتو کې د چا نوم چې واخلو که نه، د هغې نه پس بیا مو وایي چې هغه داسې وي هغه داسې وي، نو دا هو مخکې د چا ذکر نه شوی، نو هو ضمیر چا ته راځي؟ نو په دې کې غوره قول دا دی چې هر کله دا صورت نازل شوی دی په جواب د مشرکانو کې. مشرکانو پوښتنه وکړه چې موږ ته د رب نسب بیان کړه، نو جواب ورته وښو چې ته ورته ووایه چې هو هغه ذات چې تاسو د چا پوښتنه کوئ د نسب او د صفت، نو هغه د نسب نه پاک دی. بیا وایي قل ووایه هو، شان دا دی الله، الله چې دی الله دا نوم دی د پاره د ذات د الله تعالی، او د دې نه سوا نور نومونه د الله تعالی چې ثابت دي په شریعت کې، نو هغه صفتي نومونه دي. د الله یوازې ذاتي نوم الله، اگر چې هغه صفتونه هم خاص دي الله تعالی پورې، او ټیک خبره دا ده چې دغه نوم چې دی، علم چې دی، دا خاص دی په ذات د الله تعالی پورې. د دې وجې نه دلته په دې لفظ باندې صراحت وکړه چې الله، بیا وویل چې داسې ووایه قل خبر ورکړه د دې خبرې هو شان دا دی الله، الله چې دی احد یک یو دی، او دا احد خاص دی د الله پورې، یو واحد دی یو احد دی، دا دواړه په عربۍ کې یو ته ویلی شي. واحد یوازې د الله پورې خاص دی، او واحد د نورو شیانو کې هم راتللی شي. لکه ګوره په دې مقام کې واحد ونه وي، داسې ونه وي چې قل ته ووایه هو الله واحد، بلکې دلته احد وي، ځکه واحد په نورو کې هم راتلی شي، او احد یوازې په الله پورې خاص دی. او د واحد او د احد په منځ کې ډېر فرق دی، په ډېرو طریقو سره فرق دی. اوله طریقه دا ده چې په احد باندې عدد نه شروع کېږي، داسې نه شي ویلی چې احد ثانیه ثلاثه اربعه خمسه، داسې نه شي ویلی، هنا عدد نه شروع کېږي، او د واحد نه عدد شروع کېږي. دویمه طریقه دا ده چې احد کله چې دا مطلق ذکر شي نو الله پورې خاص وي، په خلاف د لفظ د واحد سره. هغه چې کله مطلق ذکر شي نورو کې هم راتلی شي، داسې ویلی شي چې رجل واحد، خو داسې نه شي ویلی چې رجل احد. نو قل هو الله احد په دې آیات کې اثبات د توحید د خالقیت دی چې خالق یوازې الله دی، او رد دی په ټولو اقسامو د دهریانو باندې په ښکلي ترتیب سره. هغه دا دی چې بعضو ګمراه فرقو
یا بعضې ګمراه ډلو هغوی وایي چې د دې عالم دپاره یعنې د دې کائناتو د پیدا کېدلو دپاره سبب د ایجاد او د پیدا کېدلو دې دپاره وایي چې سبب نشته. ګمراه فرقې وایي چې د دې عالم د پیدا کېدلو دپاره سبب نشته او دا ټول شیان په خپله پیدا شوي دي او پیدا کېږي. او دې ډلې ته په فلسفه کې اصحابو طفره وایي. طفره نو په لفظ د هوه کې د دې نظریې رد دی په دې دهریانو ملحدینو کمونستانو باندې، ځکه چې یو سبب د ایجاد او سبب د پیدا کېدلو په دې ټولو کائناتو کې ضرور موجود دی، ټولو ذهنونو کې موجود دی چې خامخا د کائناتو لپاره یو څوک شته دی، خو څوک یې په خپله مني لکه موږ او تاسو، او څوک یې بیا په زور مني ځکه چې ګوري چې یو شی پیدا کېږي نو خامخا یو سبب ورته. نو په لفظ د هوه سره دغه ذات ته اشاره ده چې هغه وجود ورکوونکی د دې ټولو کائناتو ته. نو رد یې وکړه په کمونستانو باندې. او بیا په کلمه د الله کې رد دی د هغه چا چې د دې کائناتو لپاره خو موجود مني، پیدا کوونکی خو مني، لیکن هغوی سبب د ایجاد او د خلق ماده ګڼي چې صحیح د دې لپاره پیدا کوونکی شته د دې کائناتو لپاره، خو هغه څه شی ده؟ ماده ده یا طبیعت دی، طبیعت پیدا کړي یا حیولا ګڼي. حیولا هغه د مادي اول د مادي هغه اول هغه ته وایي جسم ته وایي. یا دوی وایي چې دا هر څه دهر زماني پیدا کړي، یا دوی وایي چې دا هر څه حرکت د اسمانونو پیدا کړي، یعنی هغه ذات چې هغه خالق او موجود دی نو د هغه نوم الله تعالی دی. رد یې وکړو په هغه چا باندې چې پیدا کوونکی مني د کائناتو ته، الله نه مني بلکې دغه ما چې کوم شیان ذکر کړو دا مني. نو رد یې وکړو په هغې فرقه باندې په لفظ د الله سره چې نه د دې پیدا کوونکی څوک دی؟ الله دی. او په لفظ د احد کې رد دی په هغو ډلو او نظریو باندې چې د الله تعالی سره په خلق او ایجاد کې بل څوک شریک ګڼي. وایي ټیک ده پیدا کوونکی نه دی کائناتو الله دی، خو د دې الله سره نور شریکان هم شته دی، لکه دا د حکمت مولیان یا د حکمت علما یا فلسفي علما چې وایي دوی ځان ته د حکمت علما وایي، خو دا څه کې بې حکمته دي. دوی وایي چې الله خو صرف عقل اول پیدا کړ او د دوی یو قاعده د فارموله ده، دوی وایي چې لا یصدر من الواحد الا الواحد، د یو نه پیدا کېږي مګر یو پیدا کېږي. نو چې الله خو یو الله راولګي د اول عقل پیدا کړ او عقل اول او بیا راولګي د دویم عقل پیدا کړ، دویم عقل راولګي دریم عقل پیدا کړ تر لس عقولو پورې، او بیا جبرائیل علیه السلام پیدا شو، جبرائیل علیه السلام د کائنات پیدا کړي دي تر دې پورې چې عقل فعال ټول شونه پیدا کوونکی دی، یعنی دا څه شی پیدا کړي د عقل فعال پیدا کړي. او دا ټول هغه وهمونه کفریه دي، کفر عقیدې دي ټولې ده. د مجوس عقیده دا ده چې د خیر او د نور پیدا کوونکی، یعنی د خیر د شیانو پیدا کوونکی او د نور پیدا کوونکی دا یزدان دی، یزدان دوی الله ته وایي. او د شر او د تیارو پیدا کوونکی دا اهرمن دی، اهرمن دوی شیطان ته وایي. او د بعضې معتزله او نظریه دا ده چې الله تعالی خو خالق د خپلو کارونو دی او خالق د بنده د هغه کارونو دی چې هغه ښه کارونه دي، او هغه کارونه چې د بنده په اختیار کې نه وي د هغې پیدا کوونکی الله دی. مثلا لکه ښایست، بدرنګوالی، ښایستهوالی، شجاعت، بېزړهتوب، وایي د دې کارونو پیدا کوونکی په بنده کې څوک دی؟ الله دی. او هغه کارونه چې بنده یې خپله کوي نو د هغې پیدا کوونکی چې بیا الله نه دی، لکه غلا شوه، زنا شوه یا نور شی شو. نو د دې ټولو فرقو رد په چا سره وکړو؟ په احدونو سره وکړو چې دا هر څه الله کوي، هر څه الله پیدا کړي دي. الله الصمد په دې دویم آیات کې اثبات د توحید د صفاتو ثبوتي او د الله تعالی د هغه صفتونه چې الله لره ثابت دي، او رد دی د هغه چا چې عقیده لري چې الله تعالی خو خالق د هر شي دی لیکن ټول حاجتونه نشي پوره کولی، یا په دې صفت د پیدایش کې ملګری او معاون ته محتاج دی. نو دا وهم یې لرې کړ په دې جملې سره چې الله الصمد، الله بې نیازه دی، الله چاته نه دی محتاج. او بیا په معنا د صمد کې د مفسرینو ډیر قولونه دي. ابن الانباري ویلي دي چې په دې کې د هیچا خلاف نشته چې صمد هغه سید او بالدار ته ویلی شي چې د هغه نه بل اوچت بالدار څوک نه وي، او ټول مخلوق هغه ته په خپلو حاجتونو او سوالونو کې قصد کوي او منډې وروهي. دویم قول د ابو هریره رضی الله عنه روایت چې هغه وایي چې هغه چاته صمد ویل کېږي چې هغه بې پروایي او هر څوک هغه ته محتاج وي. ابن کثیر وایي چې دا ټول قولونه صحیح دي، تقریبا څو معنی په دې کې دي، او دا ټول صفت د رب العالمین دي، او دا ټول اقوال دو صفتونو ته راجع دي. یو دا چې صمد څه ته ویل کېږي؟ غني مطلق، یعنی بې حاجته دی. او دویم دا چې هر شی په خپلو حاجتونو کې هغه ته منډې وروهي او قصد کوي، که د ده په اختیار کې وي او که نه وي، خو ټول مخلوقونه ده ته منډې وروهي. لم یلد معنا دا شو، قل هو پیغمبره هو شان دا دی، الله الله چې دی احد یک یو دی په ذات او په صفاتو کې، الله الله غ ذات دی، الصمد چې بې نیازه دی، هېڅوک هېڅ چا ته محتاج نه دی. ولې؟ ځکه لم یلد نه ولد، یعنی د چا ولد نه دی، ولم یولد او نه دی پیدا کړی شوی دی د بل چا نه، نه پلار دی او نه زوی دی الله رب العزت. نو لم یلد ولم یولد په دې کې توحید د صفاتو سلبیو ذکر کوي، هغه صفتونه چې هغه الله لره نه دي ثابت، الله لره ثابت نه دي. هغه کوم صفتونه دي؟ هغه دا دي یعنی ټول غیبونو نه الله پاک دی، ځکه چې هغه غیبونه چې د الوهیت سره په ټکر کې دي
د خدایتوب سره په ټکر کې دي. یو د هغې نه حاجت دی، دویم د هغې نه تبغیض یعنی ټوکړه ټوکړه کېدل دي، دریم د چا سره مشابهت دی، څلورم د چا سره مماثلت دی. نو په دې راتلونکو جملو کې د دې ټولو نه چې الله نه د چا سره مشابه دی، نه د چا سره مثال شته دی، نه د چا نه راریجېدلی دی، او نه د ده نه څوک ریجېږي، نه چاته محتاج دی او نه چاته احتیاج لري. او په دې آیات کې رد دی د هغه مفرقانو چې الله تعالی لره د لورانو یا د زامنو عقیده لري، نو وایي چې لم یلد ولم یولد. کتابیان دي او که غیر کتابیان دي. او رد دی په هغه چا چې وایي چې دا صحیح ده چې الله تعالی ټول حاجتونه پوره کوونکی دی او بې حاجته دی، لیکن د هغه نائبان شته دی، د هغه معاونان شته دی، او د هغه د صفتونو مظهر شته دی چې د هغه صفتونه مونږ ته راښکاره کړه، او هغوی ته بعضې کارونه حاجتونه روایي دا شیانې ورته سپارلي دي، چاته یې باران سپارلی دی، چاته یې بچي سپارلي دي، دا د دوی په نظریه کې. نو موږ ځکه هغوی ته خپل بعضې حاجتونه وړاندې کوو، ځکه چې الله اولیاء نیولي، وزیران نیولي دي، بزرګان نیولي دي، نازولي نیولي دي. الله رد وکړه په دې ټولو باندې. نو دغسې خلکو په جواب کې وویلی شو چې لم یلد ولم یولد، نه الله د چا پلار دی او نه الله د چا زوی دی. خو دلته سوال او د هغې جواب. سوال دا راغی چې هیڅوک د الله تعالی مولودیت قایل نشته دی، یعنی په دنیا کې هیڅوک داسې نشته چې هغه داسې ووایي چې الله د چا نه زېږېدلی دی. بیا د دې جملې فایده څه شته؟ په دنیا کې هیڅوک دا نه وایي چې الله د چا نه زېږېدلی، دومره وایي چې د الله خلک زېږوي. بیا د دې فایده څه ده؟ دا خبره خو ټیک ده چې الله د چا پلار نه دی، خو دا خو هیڅ چا نه دي ویلي چې الله د چا نه پیدا شوی دی. نو اول جواب دا دی چې کیدای شي چې په مخلوقاتو کې داسې عقیده د چا وي چې الله تعالی مولود دی، یعنې د بل چا نه پیدا شوی. لکه هغوی قیاس به وکړه په خپلو معبودانو باندې، دوی معبودان خو نورو خلکو نه پیدا شوي چې یا دوی جوړ کړي دي یا یې تراشلي دي یا یې ګرځولي دي دوی خدایان، یا د بل چا نه پیدا شوي دي. نو د دې قیاس ته رد کولو لپاره دا ضروري و چې ستاسو د خدایانو پر رقم الله نه دی، نه د چا نه پیدا شوی، نه ته څوک پیدا شوي. دویم جواب دا دی چې دلته توحید ذکر کوي، د توحید به ټول کامل ذکر کوي. نو کامل ذکر کول دا و چې داسې ووایي چې الله نه د چا نه پیدا دی او نه د ده د څوک زېږېدلي دي او نه دا د چا نه زېږېدلی دی. نو برابره خبره ده که څوک د دې قایل وي او که نه وي. توحید چې کامل ذکر کوي نو دا رقم به کوي. دریم جواب دا دی چې لکه څنګه چې ولد په دوه قسمه دی، یو حقیقي دی یو مجازي دی. نو دغسې دا پلاروالی هم په دوه قسمه دی. حقیقي هغه نفي دی چې بالکل حقیقت کې خو الله نشته دی، او حکمي هم نفي که. حکمي معنا دا چې څوک یې ورته ثابتوي نو هغه مې لرې که. نو مراد د والد حکمي نه هغه څوک دی چې هغه زورور وي په الله تعالی باندې او الله تعالی هغه ته محتاج وي. لکه چې د مشرکانو عقیده د شفاعت قهریه همدا ده، دا زموږ خدایان دغه فلانیان دا په الله باندې زورور دي. لکه دا د بعضې اهل تشیع عقیده هم ده او دې سره ټولو نفي وکړه. څلورم آیات ته ولم یکن له او نشته د لره له د لره کفوا احد، هم صفته هیڅوک د ده په صفاتو په رقم د ده د زور په رقم هیڅوک هم نشته. نو کف دا عام لفظ دی، مشابه ته ویل کېږي د سره مشابه نشته دی، مساوي ته ویل کېږي د سره مساوي نشته دی، مماثل ته ویل کېږي د سره مماثل نشته، مجانس ته ویل کېږي د سره همجنس نشته، معادل ته ویل کېږي د سره معادل نشته، نظیر ته ویل کېږي د سره نظیر نشته. دا د ټولو په معنا باندې راځي. د دې وجې نه دا لفظ ذکر کړو د پاره د دې چې د دې ټولو نفي وکړی شي، یعنی په جنس، نوع او فصل او په هیڅ صفت او صورت او شکل کې کف د الله سره نشته دی. کفوا احد هیڅوک. نو اهل لغت ویلي چې احد لفظ په ذوی الروح او ذوی العقول کې استعمالیږي، یعنی هیڅ نبی، ولی، ملائکه، پیری، حیوان هیڅوک نشته. او بشر د الله تعالی دپاره کف نشي کېدی، انسان د الله تعالی دپاره همسیال او همجنس نشي کېدی. نو بوتان او غیر ذی الروح خو په طریقه اولا سره د الله کف نشي کېدلی، چې ذی الروح د الله کف نشي کېدلی، نو غیر ذی الروح خو په طریقه اولا سره د الله کف نشي کېدلی. تر نه بیا ورته وګورئ. قل د دې خبرې خبرداری وکړه، هو شاندا دی الله چې دی احد یو دی، الله چې دی الصمد بې نیازه دی، لم یلد الله د چا پلار نه دی، ولم یولد الله د چا نه زېږېدلی هم نه دی، زوی هم نه دی، ولم یکن نشته له دی الله لره کفوا سیال او برابر، احد هیڅوک هیڅ نشته دی. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.